السلام علیکم دوستانو، زه حکیم الله د ښکلا ټي وي سره حاضر یم. نن موږ داسې یو دوست ریسار کړی دی چې بل یو خو د ملګري د انټرویو واخیسته مشکل صاحب نه، او راسره جوخ یوسف خان دی. د ده نه مې یو څو خبرې اخلو. دا هم د سوات د سیمې دی، ډېر ښکلی اداکار پاتې شوی دی او د بدر منیر نه هغه وخت کې ډېر متاثره و. د بدر منیر ایکټینګ به ډېر کولو. نو راځئ دې سره یو څو خبرې کوو. د یوسف خان صاحب خپل نوم دی، د اصلي نوم دی، خپل نوم یې دی که نه، او د کوم ځای دی به سره تعارف په خپل وکړي. یوسف خان صاحب سلام علیکم. د دې نه مخکې تیموره چې تاسو زما د رول سره شوک پار وکړو، ما د هغه د څپېړو جواب په سوک هم درکولی شو. راشه چې د زړه په شیش محل کې دې دې رقمه نه یې څه په عجیبه منتر دې د خپلو زلفو په زولنو کې راګیر کړم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. د ټول نه مخکې خو زه محترم جناب حکیم الله صاحب شکریه ادا کوم او د ښکلا ټي وي چې هغو ماله دومره عزت راکړه. زه یې خپلې کیمرې مخې ته کېنولم. ډېره ډېره مننه. جی زما خپل نوم حضرت یوسف دی او په یوسف خان باندې په فلمي دنیا کې مشهور یم، بلکې په کور کلي علاقه کې هم د په یوسف خان باندې مشهور یم. او بس تاسو زما نه تپوس کوئ نو ماله خو داسې خاص خبرې نه راځي په موقع په لیول سره چې تاسو سوال کوئ زه به مناسب جواب درکوم. یوسف خان صاحب ډېره مننه. حضرت یوسف صاحب او یوسف خان باندې مشهور دی، ډېره مننه ستاسو، ډېره شکریه. یوسف خان صاحب دا راته وایي چې د فیلډ سره د څنګه شوق پیدا شو؟ بس د شروع نه کله چې مونږ په کالج کې وو نو زمونږ په کالج کې یو سټیج شو کېده، هغې کې زه واخیستم. ما هیر سټایل کورس د بدر صاحب جوړ کړي وو. نو چې څنګه یې واخیستم هلن کې زما د زړه شوق چې و نو هغه دغه سره ما ویل چې یاره ما سندره چې هلته کله سټیج جوړ شو بیا کسانو پرفارمنس کوو نو چې ومې کاته نو ما یاره راشي ته په دغه کې خو هم ډېر خوند دی. نو بس د هغې نه چې زه د هغه سندره اډو ونه شوه او د وسه پورې نو بس بیا هغه ایکټینګ کې لګیا بس دا وخت شو دی حد ته پکې راورسېدلو. د شوق نه خو سړی لرې ځای ته رسي، سټیج نه چې دی فلمونو ته ډرامو ته هغه ته دې ته راورسي. شوق داسې یو فن دی چې هغه مړ کېږي نه. ګورې ته به دا ومنې چې یو سړی اداکار چې مونږ اکثر ووینو که نه په مونږ باندې دا نه خوږ ولګي هغه اداکار که نه، او چې عام سړي سره میلو شو مونږ باندې والله که چې خاص لګي خو چې خپل فیلډ والا ووینو والله ډېر خوشحال شو. یار دا ګوره دا فیلډ کې ورسره وخت تېر شوی که نه. نو مونږ دا وایو چې واقعي اداکاري خو دا راته وایي چې یوسف خان صاحب د چا نه متاثره وی داسې؟ یاره جي تقریبا چې ما څوک پیژني نو هغو ټولو ته پته ده چې زه د مرحوم جناب بدر منیر صاحب رحمت الله علیه نه ډېر زیات متاثره، بلکې داسې هم چې دا ژوند او رګونه او دا ساه او دا هر څه مې لکه بس داسې چې په یو بل کې ننوتي دي. هغه هوښیاران وایي شیره بشیره واده پوره کوو کوم چې موږ خپل خدای او وطن سره کړې ده نو بیا ټیک شه فرنګیا او د دې مرغوټه به یې نیولې او سیده به یې زمونږ خپوله راوست. بدر صاحب د الله وبخښي د هغه نه ډېر زیات متاثره وم، خو زه د فن ته خو راغلی وم په شوق، خو الله تعالی د زمونږ محترم جناب همیشګل پروانه صاحب چې زما استاد دی، زما روحاني استاد دی، د استاد درجه خو د پلار نه هم زیاته ده. نو بیا د فن هغه اصول د هغې هغه نقطه نظر د هغې هغه هر څه چې دي نو ما ته زما استاد جو خو زه یې په دې فن باندې پوه کړم. نو بس استاد جي خو بیا هم زما چې څومره لکه خپل خلک ته هغو ټولو ته پته ده چې زما استاد جي همیشګل پروانه صاحب زه بیا په لار باندې روان کړم د هغې نه مخکې چې دی نو بس زما ګلان دامې زر تر زره د خپل مینې واګې زما په لاس کې راکه، هسې نه چې ستا نه هم د اوسن بانو غوندې شاملات جوړ شي. او عرفانه په ما ګرانه ابد یاري مه کوه او هسې خواري مه کوه. خو بالکل همیشګل صاحب موږ سره درم هم تاسو کو خو درته وای چې یوسف خان صاحب فلمونو کې څونه فلمونو کار کړو؟
یاره جی په غټو فلمونو کې خو مې داسې خاص دغه نه دی کړی، تقریبا 3 فلمونو کې څه لږ لږ کار میلاو شوی و. خو بیا زمونږ دلته کې د خپل د سی ډي د ډرامې چې وي دا دومره زیات چې هغه فلم ته پکې بیا ما وخت نشو ورکولی، ځکه چې که یو فلم مې کولی نو 10 ډرامې تلې، نو هغه ډرامه مې بیا خپل هغه دغه وګرځوه، هغه فلم نو بیا سټ ته شو مني. خو بهتر مې دا وګڼله چې د خپلو مشرانو په غلطو باندې د پردې څادر راخور کړم. جواب ورکړئ غلی ولې شوئ؟ بالکل یوسف خان صاحب ما کتلې ډرامې به دې م کولې، خو غانې به یې زیاتې کولې، غانو ډېر شوق و. دا غانې خو جي په شروع کې چې کله د سی ډي شروع شو نو داسې دغه نه و، غانې به وي، بیا به د هغې نه وروستو خاکې شوې دغه شوې، نو هغه غانې چې وي هغه غانې به ډېره مزه راکوله، هغې کې به سړی هغه پوره هغه براس ووته وګڼه. لکه مطلب د هغه ایکټینګ فلم کې کار میلو نه شو، هغه بړه سوم دلته وښکو واقعي چې دا سی ډي راله، دا وي سی آر کې دغه رالو سیسټم رالو، نو که څوک اداکار نو دغه مشغول صاحب یو خبر وکړه وایي ځان ته موبایل ونیسي هر سړی اداکار دی، نو واقعي هغه وخت کې اداکاري ډېره ګرانه وه. فلم کې خو اخیستی نه شو، بدر منیر دی احمد سره دی دا ډله چې ووه، نو بس الله دې نعمت صاحب ژوند ورکړي، دا خلک به چې وو نو بل فلم چا به څوک بل اخیسته نه. نو زه د امیز ګل صاحب نه موږ څو تپوسونه کوو، دا ستاسو روحاني استاد دی، نو امیز ګل صاحب دا یوسف خان صاحب څه وایي؟ دا یوسف خان صاحب چې دی په خپله باندې ډېر ښه انسان دی، او زه ما سره اسسټنټي کړې ده، نو ما دته د ډایرکټرۍ ګور مې م ورته ښوولی دی، او دا په خپله یو ډېر قابل انسان دی، ډېر ښکلی یو رایټینګ یې ډېر مزیدار دی. بل بعضې وخت کې به ما درته لکه دا سین ته ولیکه، نو ایکټینګ کې به مې ورته وی دا داسې کوه داسې کوه لږ دغه کوه، نو نور دی په خپله پوه او دا تاسو چې د ګانو خبره وکړه، نو فرسټ ټایم زه فلم انډسټرۍ کې وم، هغه وخت کې لا د دې سی ډي میډي رواج نه و، نو په دې باندې موږ دا ګانې مانې پکچرایز کولې، تنظري به کیمرامیني کوله. خو په کم مال پسې چې موږ راغلي وو دا د هغې یوه حصه ده. په ما خو دې یخني راوسته، راځئ چې هغه بوډاګۍ د دې تاخانې نه رابار کړو. کاریان راغی او خپل پلار یې په دې حالاتو کې وکتو که نه، د باندې به مو دا ګانې پکچرایز کړې، بیا خاکې، نو دا سی ډي ریډي راوتی د سوات نه دی، د تنظري خاکې وې کېنه ورته خانده، دا لومبی په دغه ریلیز شوې ده، د هغې نه بعد بیا دا ډرامې د سی ډي پرفیکټ شروع شوي دي. بالکل مشغول صاحب وایي چې ستا خبره منم، د سوات کې د تر اوسه پورې دا وایم چې ټولو ملګرو ته چې سوات کې ډېر ټیلنټ دی، ډېر ښکلي اداکاران دي. زه اوس وستلی وم، یو چکر مې والی و، او یقین ساته یو دغه مې وکړه هغې ډرامه جوړوله، نو هر یو اداکار دا نه ښایسته پرفارمنس ورکولو ما چې واقعي دې ځمکه کې دا زرقې زره چې دې کې اداکاران ډېر ښکلي جوړېږي او جوړی لګیا دی. نو ډېره مننه ستاسو یوسف خان صاحب، دا یو اخري سوال دا نه کومه چې ستاسو یو زوی بیدار بخت جی هغه هم بس د دې فن سره ډېره زیاته مینه ده او ډېر زیاته حالان کې ما ته دومره پته نه وه، هغه دومره پټ پټ تعلق جوړ کړی چې زه که لاهور ته لاړ شم نو همالته کې یو سړی وی هلکه وراره مې څنګه دی، که پېښور ته راشم راز زه به حیران شم چې خدای پاکه دا څنګه هلک وتی نه دی ټول پېژني. نو د فن سره ډېره زیاته مینه ده، اوس په دوبۍ کې دی او لګیا دی، اوس هم کوشش کوي چې یاره ما چېرته کار مار وکړم هلکه چې راشي انشاءالله، او خپل خلک ډېر دي ما یې وبخښې کار. ډېره مننه یوسف خان صاحب، ډېره مننه. ستاسو هم ډېر ښکلی پرفارمنس ورکوي، اکثر د هغه ټیک ټاک هم وګورو او موږ سره به اکثر په ګروپونو کې. نو ملګرو دا زموږ چې دا نن راغونډ یو دا ملګري راغلي دي، دا ایکشن فاونډیشن ایکشن آرټسټ فاونډیشن له راغلي دي د سوات نه، نو دا نن زموږ تقریبات دی د دې فاونډیشن، او د دې مشر چې دی جناب ډاکټر نیاز علي صاحب دی، وایس چیرمین چې دی طارق جمال ماما دی، داسې پکې نور دی، حمید الله صاحب سنگین جانان دی، ډېر داسې پکې قیمتي خلک دی او پوهه خلک دي چې د هغې د آرټسټانو لپاره ډېر ښکلی پروګرام جوړ کړی دی او ښکلې دغه کوي دا سړی د آرټسټانو خبره خلي، څوک بیمار شي څوک یا داسې څه خبره پکې راشي، نو هغې دپاره هلې ځلې ډېرې کوي. نو ډېره مننه کوم د ټولو ملګرو، د یوسف خان صاحب هم او د امیز ګل صاحب هم،
او د آرټس اکشن فاونډیشن دغه مرګورم ډیر د دې حل زولو باندې ډیر شکریا ادا کوم. نو زه د حکیم الله د ښکلا ټي وي سره تاسو نه غواړم زموږ د چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ.